السلام علیکم ملګرو، راځئ نن په داسې منطي پلان باندې کار کوو چې موږ یو ځل جوړ کړو، بیا ټول کال دپاره هماغه لږ ایډیټینګ به کوو، نور هماغه نو وینډوز کې جمع آر ته راشئ، دا پریس کړئ، تاسو پرنټ کمانډ ته لاړ شئ، هلته اکسل ولیکئ، تاسو بیا خلاص شي یو نوی شیټ واخلئ، دلته ولیکئ ډیټ ډے مارننګ کنټیکټ پوینټ ولیکئ، هغه نه بعد ټایم دی او بیا ایونینګ ولیکئ چې ماښام شفټ دی ستاسو. کنټیکټ پوینټ دواړو کې یو سیم وي نو هغه کنټرول سی کوئ او دلته کنټرول وی کوئ چې کاپي او پیسټ شي. بیا کم تاسو پلان جوړئ کوم میاشت لپاره. زه اوس غواړم فبروري لپاره جوړ کړم، نو اول تاریخ نه تر 29 د دې وخت دی او ورځ معلومه ده سټرډے ده. نو تاسو دواړه سلیکټ کړئ چې کله د نشانې جمع ته ورته شي او راکاږئ تر هغه ځای پورې چې کومه ستاسو خوښې مطلب نهایي ورځې. ښه اوس دلته وګورئ سټرډے د نشانه چې کله جمع ته ورته شي ډبل کلیک پې وکړئ، د هغې سره چې خواته کوم سیل دی هغې پورې ځان رسوي. ښه دا ما ځان سره اوس مخکې نه کاپي کړي دي، ځکه پلان خو تاسو په خپله جوړئ چې کوم ورځ باندې کوم ویجټ ورکوي کوم نه ورکوي هغه به تاسو په خپله ځان سره سایم تیار جوړ کړئ. دې لپاره چې وخت ونه نیسي ما ځان کاپي کړی، ټول سلیکټ کړئ او بارډر ورکوئ، بارډر آل فنټ یې لږ زیات کړئ ټول برابر شي. د دې هایډ ویډ یې لږ زیات کړئ. اوس دې لپاره چې دا فرایډے یا جمعې ورځ لږه معلومه شي دپاره داسې شیډ کلر ورکوئ، سلیکټ کنټرول ونیسئ، هغې سره موس باندې دا سلیکټ کړئ نو ټول په یو وخت باندې سلیکټ کولی شئ. هماغه شیف ورکوئ اوس تاسو دا اوس ټول سلیکټ کړئ او ډبل کلیک ورکوئ نو ټول هغه مخکې سیل چې کوم رسېدلی هغې ځای پورې ځان رسوي. دې نه بعد راشئ کومه کمپنۍ لوګو چې تاسو ورکوئ، کومه کمپنۍ چې تاسو یې هماغه لوګو ورکوئ. زه به هایکیو ورکوم ځکه هایکیو یې کار کوم. دا وشو، هغې نه بعد تاسو خپل نوم ورکول غواړئ، هر څه نوم وي، زه خپل نوم ورکوم، تاسو خپل نوم ورکوئ. دې نه بعد راشئ ستاسو کومه ایریا ده زه به ورکړم فردن ارزان قیمت به زه ورکړم. دې سره کومه منت ده کومه میاشت ده نو میاشت ورکړئ، زه فبروري کوم ځکه دا د فبروري دپاره جوړوم او کالم ورکړئ 2020. دې نه بعد راشئ که تاسو غواړئ چې ته ایس ایم ساین دپاره که دا پرنټ اوټ وباسئ تاسو ورکوئ نو ایس ایم ساین یا هر یو منیجر ساین ورکول تاسو غواړئ 2-3 دلته لیکلی شئ. دې نه بعد تاسو راشئ اوس دې لپاره چې دا لږ ښه ښکاره شي لږ یې زیات کړئ او دا یې لږ بولډ کړئ نو دې لپاره چې دا لږ نور هم ښه ښکاره شي دلته تاسو یو بارډر هم ورکولی شئ، بارډر په خپله سلیکټ کړئ، لاین سټایل یې لږ زیات کړئ د دې لپاره چې لږ د دې نه مختلف یې لږ ښه ښکاره شي. دا خو ډبل راغلی، دا ته اوس بیا لرې کړئ چې صرف سنګل باټم بارډر ورکړي. نو زموږ پلان تقریبا جوړ دی. اوس راشئ تاسو د دې پرنټ پریویو وګورئ چې څنګه راغلی دی. پرنټ پریویو کې وګورئ ټول په یو پیج کې راغلی، بیخي صحیح ده. اوس یې راشئ سیف کړئ، هغه ځای ورته مشخص کړئ. ښه خبره چې تاسو ورته یو فولډر مخکې نه مشخص کړئ، لکه ما ورته یو دانه مشخص کړی دی. چې اوس هر یو نوم چې ورکړئ زه به ورکوم فبروري منتلي پلان. سیف کړئ، که تاسو دې پی ډي اف سیف غواړئ نو F12 پریس کړئ، هغې نه بعد راشئ پی ډي اف او دا هم سیف کړئ. نو که پی ډي اف کې په کار وي دا هم دی او ایکسل کې خو هسې هم و. دا خو شو. تاسو اوس راځئ چې بلې میاشت لپاره دا کاروئ. نو راشئ بله میاشت کومه ده؟ مارچ میاشت ده او ورځې شروع شوې د سنډې نه او 21 ورځې دي. نو سنډې به تاسو پرېږدئ، هغې نه مخکې چې کومه ورځ دي هغه تاسو ډیلیټ کړئ. دا مې ډیلیټ کړه. اوس ورځې کومه دي 1 2 او دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو څومره زیات رسي او دا چې کوم دا د هماغې په اندازه لاندې راکش کړئ ایس ایم 21 ورځو ته یې ورسوئ. دې نه بعد چې کومه د هفته خوا چې هماغه بلکل ریپیټ کېږي دا هماغه شانتې تاسو دلته کاپي کړئ. میاشت چې کومه ده صرف هغه بدله کړئ مارچ، نور هماغه شی دی، نور به هېڅ بدلېږي نه ځکه چې پلان خو هماغه به وي. پرنټ ویو هم تاسو وکړه اوس یې F12 ووایي چې سیف ایز شي ځکه چې په بل نوم به یې سیف کول غواړو. صرف ورکړئ مارچ او ایکسل شیټ کې سیف کول غواړئ بلکل سیف ایز کول غواړئ F12 ووهئ، نوم یې هماغه دی پی ډي اف او دا سیف ایز شو. دا پی ډي اف کې تاسو سیف شو. که اوس غواړئ بله میاشت ده، بله میاشت د فرضاً اپریل ده نو اپریل د وینزډې نه شروع کېږي. نو راشئ وینزډې نه چې کومه مخکې ورځې دي هغه ټولې تاسو ډیلیټ کړئ
او دا چې کوم ورځ دی اول میاشت خو سم د اول نه شروع کیږي دا ډبل کلیک په دې باندې وکړئ سیم چې کوم مخکې تاسو ډیلیټ کړی دا مغه په اندازه د لاندې راکاږي چې هغه پرنټ پریویو به صحیح راځي ټول په یو پیج کې راشي دا مغه شانتي وکړي ټول تر یو دیرشم تاریخ پورې دا راکاږ کې په خپل ورځ اخلي خاطر پر چې دا سټایل لږ خشي نو کنټرول سره د کنټرول ونیسئ او ماوس باندې کلیک کړئ چې ټول په یو باندې سلیکټ شي او مغه سټایل د فرایډے ټول ورکړي میاشت بدله کړئ چې هر یو میاشت اوس اپریل ورکوم او نور هماغه شی دی بلکې هیڅ فرق پکې نه راځي که پلان خو به تاسو جوړ کړئ بیا به جوړ کړئ چې په کوم ورځ کوم ډاکټر ویزټ ورکوي هغه څه به تاسو صحیح کړي سیف ایس غواړئ F12 دا وګورئ تاسو پی ډي اف کې هم سیف شو نو دا ورځ دی لنډه طریقه په دې امید چې دا مو خوښه شوي چینل سره سبسکرایب کړئ د فارماسیوټیکل لپاره بیر پلی لیست جوړ شوی دی انشاءالله په دې کې به موږ ډېرې خبرې کوو چې ډاکټر پرسنټیج دی ډاکټر اکټیویټي دا مختلف د دې باره کې انشاءالله نورې خبرې به هم کېږي نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي تر بیا چې یو بلې ویډیو سره بیا ګورو